الله پاک جل شانه فرمای چې پتا سو حرام دی ناغه صدا ولا تقربوا الفواحش دا بے حیايي کار ته ګورې نږدې نشي دا حرام دي در باندې دا بے حیايي کار دا ډول سننا لګېدلې ده نو خدای پاک جل شانه فرمای ولا تقربوا الفواحش هغې ته ګورې نږدې نشي ټپې اورېدل سندرې رباپونه او سندرې دا اورېدل ګورې حرام دي ګمراهي ده او دا اورېدل ګورې حرام دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که دا منافقت انسان کې دا غانې او غانې بجانې داسې را پیدا کوي چې لکه څنګه شین فصل ته اوبه ورکوي شین فصل له چې اوبه ورکړي که نه هغه داسې راوټوکېږي راوچت شي دا کرنګې چې یو سړی غانې بجانې اوري د په زړه کې منافقت داسې پیدا کېږي نو دې ته الله پاک جل شانه فرمایي دې ته ګورې مه نږدې کېږئ